که د پردې و شاته د ده څه زه پوښتنې وکړم نو د افغانستان په خرابۍ کې د اوله څخه تر دا اوسه پورې هم د پاکستان لاس و، اوس هم دی. په دې مخه پکې محترم جنرال صاحب محترم هر وخت ستاسې ادارې د خپلې ګټې دپاره کار کړی دی. دا که نور تباه کېږي که غر کېږي هغه مشوره وه. دغه ځای ته راځم چې په دې کې شک نشته مولانا صاحب د خدای راولي ما مخکې م وویل چې زموږ میلمه دی، زموږ میلمه وو او افغانان ډېر میلمه پاله دي. نصرالله بابر دا د ده ملګری، د ده د شعبې انډیوال، یعنی د ده همصنفی نصرالله بابر چې پرویز مشرف راولېږئ د څه شي دپاره لوی ملا صاحب ته، ملا محمد عمر مجاهد ته، او څنګه یې ولاړ کړئ، ولې یې واستوئ؟ دا یو. مولوي صاحب لوی ملا صاحب افغانستان پر دغه باندې تباه کوي، پر اسامه بن لادن باندې، نه امریکې ته په لاس ورکوي، هېڅ چا ته په لاس ورنه کوي. یعنې میلمه و، پر میلمه باندې افغانان دومره خپل سر ورکړی و، قربانۍ یې اوس هم د هغه افغانان دي. د هغه د ملا محمد عمر مجاهد د مکتب شاګردان دي. دی د خدای راولي ښه عزت یې کوي. ته وینې په ښه کوچو کې ورسره ناست یې، یعنې ډانګ هېڅ چا نه دی پسې اخیستی او نه پسې اخلو. ښه عزت یې کوو. تېر یادوئ د ده په اړه. اوس هغه تا ته معلومه ده، تا به هم د ده په باره کې کتاب هم لیکلی چې مولانا صاحب څنګه سړی دی، څه کړي دي د افغانستان په هکله. تا ته به ښه سړی وي، تا ته بېشک قرباني در کړې وي، خو موږ د افغانستان په حواله وایو. بیا مې وویله چې ګذشته رسلاوات